نه زه اوس شروع شي. زړه نه غواړي چې مړي یا واده له سړی لاړ شي. زړه نه غواړي چې مړي یا واده له سړی لاړ شي. اوس څه دي هغه چم کې مړه څه له سړی لاړ شي. زړه نه غواړي چې مړي یا واده له سړی لاړ شي. اوس څه دي هغه چم کې مړه څه له سړی لاړ شي. او دا فکر د دنیا د پیزار په خوا کې پریدي. دا فکر د دنیا د پیزار په خوا کې پریدي. جمعات ته چې په څه وخت کې مانځله سړی لاړ شي. سلامونه مې ومنئ ملګرو. صاحب الله ناچار یم. لږ غونتې وخت مې وموند. ما ویل راشه د ملګرو سره پکې مخامخ شمه. خوشحاله یم. د ملاګورو د خاورې دوه ملګري مې راغلي دي. ډېر زیات ورته خوشحاله یم او ډېرې د خوند رنګ خبرې روانې دي. ګپې شپې سره روانې دي. نو ما ویل چې د ملګرو سره هم دغه ملګري مخامخ کړمه. معاذ لالا را سره دی. السلام علیکم ملګرو او څرنګه ټیک ټاک یې. امید لرم چې روغ جوړ به یې. الله مو ښه ساته. معاذ لالا معاذ صاحب ډېر ښه شاعر دی. ډېر ښه شعر لیکي او ډېر خلک یې پیژني. په پښتو کې پښتانه یې ډېر زیات پیژني. ډېره مینه ورسره لري او ډېر ښه شعر لیکي. غزلې به ترې اورو. او بل ملګری عدالت بیتاب صاحب، تاسو ته ښه راغلاست. سلامونه مې ومنئ ملګرو. زما لخوا هم نیکې هیلې او نیک احترامات قبول او منظور کړئ. نه بیتاب صاحب لږې خبرې وکړي. خاموشي ماته کوي. ستاسو ملګري دي او ګپ شپ ورسره انشاءالله لګوو. مړه زموږ ټول ملګري زموږ ملګري دي. ستاسو ملګري دي او ستاسو ملګري موږ ټول یو انشاءالله. غزلې به وار په وار سره وایو او ګپ شپ به لګوو. جاري به یې ساتو. داسې کوو ملګرو. وخت ډېر نه نیسو. موږ هم بس پاڅېږو. د شاړې ته راوتي یو. معاذ لالا په لاره ځو. معاذ لالا نه بس اورو. معاذ لالا ډېره مننه ناچاره. زه به څه ووایم ملګري او د ستاسو د بیتاب د شاعرۍ مخکې خو به د ما شاعري یاره دا معاذ لالا دا روایتي خبرې دلته مه کوئ. دا خلکو ته پته ده. ارشاد د محبت د حادثو تجربه ډېره ګرانه. او د محبت د حادثو تجربه ډېره ګرانه. اوف د ارمان د رجېدو تجربه ډېره ګرانه. ډېر ښه دی. واه ډېره مننه. د شعر دی پکې ناچار صاحب. د مرګ په لاره باندې تلل څومره آسان کار دی. او د مرګ په لاره باندې تلل څومره آسان کار دی. او د ژوندي پاتې کېدو تجربه ډېر ښه دی. ډېر ښه شعر دی. ډېره مننه. لکه پتنګ ستی کېدل هم څه اسانه نه ده. لکه پتنګ ستی کېدل هم څه اسانه نه ده. خو د ډیوې د سوځېدو تجربه ډېره ډېر ښه دی. ډېر ښه شعر دی. واه د چا په غم د تماشې تماشه هر څوک کوي. د چا په غم د تماشې تماشه هر څوک کوي. د چا په غم د پوهېدو تجربه ډېره ګرانه. ډېر ښه دی. او بیتاب صاحب ته دې پکې دا شعر ډالی وي چې د چا نظر کې پرېوتلو باندې پوه نه وم. د چا نظر کې پرېوتلو باندې پوه نه وم. خو د نظر د پرېوتو ډېر ښه دی. ډېر ښه دی. ډېره مننه. د باران څاڅکي د محل د شیشو ښکلي ښکاري. د باران څاڅکي د محل د شیشو ښکلي ښکاري. خو د کوټې د څڅېدو تجربه ډېره ګرانه. ډېر دا شعر یار ووایم معاذ صاحب. ډېر ښه شعر دی. ډېره مننه. د باران څاڅکي د محل د شیشو ښکلي ښکاري. خو د کوټې د څڅېدو تجربه ډېره ګرانه. خندا وي که په وار وي که بېوار وي ښه وي. خندا وي که په وار وي که بېوار وي ښه وي. خو د بېواره جړېدو تجربه ډېره ګرانه. ډېر ښه دی یار. ډېره مننه. مطلب ده چې ارشاد معاذه ځکه لمبه شوی وای خو ډېر به ښه وای. معاذه ځکه لمبه شوی وای خو ډېر به ښه وای. خو په لمبو د اوسېدو تجربه ډېره ګرانه. ډېر ښه دی. ډېر زبردست معاذ صاحب. ډېر ښه دی یار. ډېر الله ملګرو. د معاذ صاحب نه مو ډېر ښکلی غزل واورېد. او زه به د ودان عثمان خیل صاحب شعرونه په دغه خاطر ویم چې بیتاب صاحب له بلنه ورکړم. ودان صاحب وایي چې ستا په بېلتانه کې پاتې کېږم.
ستا په بیلتانه کې پاتې کېږمه سم په تنهاره کې پاتې کېږمه زه د اظهار ټکی یمه ګران یمه ما صاحب زه د اظهار ټکی یمه ګران یمه ټول عمر په خوله کې پاتې کېږمه او زه په خپله مینه باوري یمه زه په خپله مینه باوري یمه او زه به ستا په زړه کې پاتې کېږمه ګورمه چې دا نښترې څوک وهي نن ورته په غره کې او ګورمه چې دا نښترې څوک وهي نن ورته په غره کې پاتې کېږم او نور د محفلونو نه خوند تلی دی نور د محفلونو نه خوند تلی دی نور به په کاله کې پاتې کېږم بېتاب صاحب تاسو اورو خو که زمزمه شوله نو بیا به ډېر خوند وکړي ډېر زیات خوند به وکړي ملګري به یې هم خوند ترې واخلي او ستاسو غږ هغه به هم ملګرو ته زه ستاینه نه کوم ما اورېدلی او ملګري به یې هم واوري کوشش کوم هڅه چې وکړئ. طرز پې وخېږم خو دغه داسې زه په خپل غزل باندې طرز نشم خېږم خیر دی د بل چا راته ووایي خپل غزل به وروسته واورو د بل چا والا به درته وروسته ویم او خپل شعرونه او غزل به درته په خپل نمبر بیخي خوښ یم بیخي داسې دي چې د زړه خبره کړم غزل مزل به خپل کار کوي د زړه خبره کړم غزل مزل به خپل کار کوي او خو ځینې وخت کې کافیه هم د کار کوي ډېر ښه دی او د ځینې خلکو له ژوندونه خلک نه وي خبر او د ځینې خلکو له ژوندونه خلک نه وي خبر د ځینې خلکو خیال کې یو وي او دی بل کوي ډېر ښه دی یار د ځینې خلکو له ژوندونه خلک نه وي خبر د ځینې خلکو خیال کې یو وي او دی بل کار کوي ډېر ښه شعر دی یار او دا ځل مې وګنډل ستا د لوپټې چیرړه کې کمال شعر دا ځل مې وګنډل ستا د لوپټې چیرړه کې او زما یقین دی چې تعویض به مې دا ځل کار کوي بېتابه څوک یې چې په مینه درکړي یاد یې لره بېتابه څوک یې چې په مینه درکړي یاد یې لره او په بعضې وخت کې یوه پاڼه هم د ګل ډېر ښه دی ډېره مننه داسې دی غزل چې مین پخوا او مخو پته راته نه لګېده مین پخوا او مخو پته راته نه لګېده او مړ په یو چا ومه خو پته راته نه لګېده ډېر ښه دی ته هم شروع وې زما ټوله توجه تا ته وه ته هم شروع وې زما ټوله توجه تا ته وه او زه هم لګیا ومه خو پته راته نه ډېر ښه دی ډېر ښه شعر دی ډېره مننه دا چې تنها یم اوس پته راته ولګېده دا چې تنها یم اوس پته راته ولګېده او چاوې تنها ومه خو پته ډېر راته ښه دی شومه خبر چې ضایع شوی په تیارو کې یم شومه خبر چې ضایع شوی په تیارو کې یم او رڼا ومه خو پته راته نه لګېده ډېر ښه دی چې د په سترګو کې نظر ومه په تا کې ورک وم چې د په سترګو کې نظر ومه په تا کې ورک وم او بیا را پیدا ومه خو پته راته نه لګېده چې په ژړا یمه اوس پته راته ولګېده چې په ژړا یمه اوس پته راته ولګېده او زه په خندا ومه پته راته نه لګېده ډېر ښه دی ډېر زبردست او په سر مې سوری د هما شوی داسې قسمت په سر مې سوری د هما شوی داسې قسمت هی باچا ومه خو پته راته نه لګېده ډېر ښه دی ډېر مقصد جي چې ارشاد بېتابه نن په ټوله لاره مې شمارلې ګوتې بېتابه نن په ټوله لاره مې شمارلې ګوتې او په څه سودا ومه خو پته راته نه لګېده ډېر ښه دی ډېره مننه ماز له به ورشو نو بیا چې راشو زه به ترنم کیسه تیار کړم تاسو سره به نور غزل به اورو یار ملګري ګوري لګیا دي ملګرو ته جهان مننه اختر ناظم ګورم کمنټونه هم کوي الله دې خوشحاله لري او بېتاب له امداد ورکړی دی مننه یې کوو اختر ناز صاحب خدای دې ښه لري د غزل نه مخکې یو څو شعرونه چې هغه هر څوک چې د دې ژوند په وسوسه پراته دي هر څوک چې د دې ژوند په وسوسه پراته دي داسې پراته دي لکه سم چې په لمبه پراته دي ډېر ښه دی او دردونه ختم شو که زه یې په شدت واوړېدم دردونه ختم شو
که زه یې په شدت واوړېدم دردونه نشته او زخمونه مې تازه پراته دي. ډېره مننه. او ما مخ څنډلو چې دا مخ مې راته وښکاري لږ ما مخ څنډلو چې دا مخ مې راته وښکاري لږ دا خو ګردونه راته ټول په آینه ډېر ښه دی. ډېره مننه. شعر دی چې سترګو له ذنب ورکه کافره یاره کفر کیږي. شعر دی پکې اخترناس صاحب ډالۍ جی. سترګو له ذنب ورکه کافره یاره کفر کیږي باڼه دې ټول دا ننګو په سجده پراته دي. ډېر اعلی ډېر ښه شعر دی یار. دا ډېر کافر شعر دی. واه غزل دی چې ما که د هرې حادثې ځنې ساتلي هم ده خو زندگی مې په خپل لاس باندې وجلي هم ده. ډېر اعلی یار. ما که د هرې حادثې ځنې ساتلي هم ده خو زندگی مې په خپل لاس باندې وجلي هم ده. او سا لکه شګه د صحرا زما په لاسو کې وه. سا لکه شګه د صحرا زما په لاسو کې وه او بې اختیاره مې د لاسو نه وتلي. ډېره مننه. د سینې درد به مې کم نشي ماته داسې ښکاري. د سینې درد به مې کم نشي ماته داسې ښکاري. زړه مې سېزلي هم ده یاره ما وهلي هم ده. ډېر اعلی ډېر ښه دی. ډېره مننه. او ما لکه تخم مینه دلته کې کرلي هم ده. ما لکه تخم مینه دلته کې کرلي هم ده. ما لکه فصل مینه دلته کې ریبلي هم ده. ډېر ښه دی یار. ډېر اعلی. ډېره مننه. که دې دنیا راله دردونه په هر ګام راکړي په هر ګام راکړي خو دا دنیا مې په دردونو دردېدلي. ډېر کاپر شعر دی یار. ډېره مننه. او زه که هندارې له خپل شکل یېرولی یم زه که هندارې له خپل شکل یېرولی یم خو زما شکل نه هنداره یېرېدلي هم ده. او اغلی هم خاغلی هم ده او سپېزلي هم ده. سپېزلي هم ده او اغلی هم خاغلی هم ده او سپېزلي هم ده. ما زه ښکلي هم ده یاره ما منلي هم ده. رئیس ملنګ شینواري دې کمنټ ته سوچ وړی چې فرمان کسکر دا خو ډېر بد وشو نو دا کسکر یې تا ته ویلی دی لکه چې ناچاره بس کېدی شي همداسې وي. ما صاحب ډېر خوند یې وکړو. زه به هم په خپل وار راځمه څه شعرونه بهتاب صاحب چې د ظلم د لمبې مخ د کابل طرف ته و. ما صاحب د ظلم د لمبې مخ د کابل طرف ته و. خزانه ستا د منډې زور د ګل طرف ته و. او زه خدای ته په ژړا شوم چې ځواني یې خاورې نشي. زه خدای ته په ژړا شوم چې ځواني یې خاورې نشي. ټوپک په لاس روان چې د مورچل طرف ته و. توبه ما د ښایست تکبر ولیدو. توبه ما د ښایست تکبر ولیدو. توبه سرور د ننګو د تور اوربل طرف ته و. مننه. توبه ما د ښایست تکبر ولیدو. توبه سرور د ننګو د تور اوربل طرف ته و. او بهتاب صاحب دا سوچ مې د پښتون په بده ورځ باندې کولو. دا سر چې مې راښکته د څنګل طرف ته و. او ناچاره د عکسونو د ویستلو په دوران کې ناچاره که دې پام وي پام دې بل طرف ته و. مننه. ما دله بهتاب صاحب طرف ته ځو. بهتاب صاحب نه ترنم اورو. هغه دې ووایي بېشکه چې ځان ته راشي که بهر ته د حنیف ایران والا اجل احمدزي په غزل مې داسې خپل طرز خېجولی دی. خوند به وکړي. دغه به هم ډېر خوند وکړي. ارشاد موږ ستاسو غږ اورو. ولې به نه خوښېږي؟ د اجل احمدزي شاعري ده چې په ما بلاوه او دې کړه لاړې
پما بلاوا او دې کړلاړې یو مسکا وا او دې کړلاړې ډېر ښه دی یو مسکا وا او دې کړلاړې پما بلاوا او دې کړلاړې ډېر ښه یار ډېر ښه دی تاو چې شونډې پرېښوم ناترسې تاو چې شونډې پرېښوم ناترسې دا ناروا وه و دې کړلاړې دا ناروا وه و دې کړلاړې غم دې مې رات کړم د خدای بېغامې غم دې مې رات کړم غم دې مې رات کړم د خدای بېغامې ستا یو ادا هم دې کړله مهتاب سے دا شروع ہے یار ډېر ښه دی یار غم دې مې رات کړم د خدای بېغامې غم دې مې رات کړم د خدای بېغامې ستا یو ادا وه او دې کړلاړې ستا یو ادا وه او دې کړلاړې دنیا دې ټوله په ځان پسې کړه دنیا دې ټوله په ځان پسې کړه د زړونو غلا او دې کړلاړې د زړونو غلا او دې کړلاړې مقصد ارشاد په خپل اجل دې خاورې انبار کړې په خپل اجل دې خاورې انبار کړې تمثیل ژړا ډېر ښه دی او دې کړلاړې تمثیل ژړا وه او دې کړلاړې یو مسکا وه او دې کړلاړې یو مسکا وه او دې کړلاړې پما بلا وه او دې کړلاړې ډېر ښه دی مهتاب صاحب ډېره مزه وکړه هغه بل دی اورو ناچار صاحب چې ځان ته راشي که بهر د حنیف ایران مهتاب صاحب مازلاله ډېر اصرار کوي خوند به وکړي دا غزل د اورېدونکو ملګرو
زیاتره وخت به خدای په اماني وکړو ملګرو خدای مو ښه لره چېرته هم چې یئ په هر ځای کې چې یئ موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ او زموږ په دعاګانو کې به تاسو یاد یئ ښه اوسئ د الله په امان اباد اوسئ ما درسره ډایرکټ پارټي وچلوله دلته را پرېږه اوس دغه